رښتیا وایي؟ البته رښتیا وایم. ما تا ته ویلي وو چې نه غواړم له میرال سره مخامخ شم. که نه ولې مې راغوښتلې؟ سمه ده، تاسې هېڅ اندېښنه مه کوئ، زه ستاسې جامې چمتو کوم. تاسې همدا ډول ټاکلی وو؟ رنګونه یې هم ډېر ښکلي دي، په رښتیا هم ښکلي دي، زما هم خوښ شول. تاسو سره به ډېر ښه ښکاره شي. مننه کوم. سلیم ښوونکی خیرت دی؟ سلام، بخښنه غواړم چې مزاحم شم خو استغفر الله، مهرباني وکئ. زه له دې ځای نه تېرېدم ومې غوښتل چې تاسې ووینم. ښوونکی لاس مو وینې شوی، دلته کښېنئ چې ټپ مو وګورم. سمه ده، مهمه نه ده، مهمه نه ده. اوس پوه شوم چې والدینو غوښتل له صحرا سره خبرې وکړم. ته څنګه له ما سره داسې کولی شي؟ د دې کار ځواب باید راکړې، باید یې راکړې. زه هم نور سم صحرا جانې، ما دا ډیزاین وټاکه. هسې هم زما قد او اندازه تا سره شته، بیا به سره وغږیږو. سمه ده، سبا ته به بیا درته زنګ ووهم. زه دا جلا کوم. سمه ده، شفا دې وي. مننه کوم، ښه ورځ. مننه. مهم شوی نه یم. داسې خبره نه ده ښوونکی، ټپ دې باید زر پاس منشي. ته څنګه ژوبل شوې؟ هسې هم درملتون ته تللم چې پانسمان یې کړم. په ښوونځي کې زده کوونکو شخړه کوله، په جلا کولو کې زه ژوبل شوم. ډېر ژور ټپ دی ښوونکی، درس کوي؟ نه وروره، دا ځل درته اجازه نه درکوم، در سره جنګ کوم. سلیم ښوونکیه، هغه زده کوونکو نه خو به یو علي نه و که نه؟ نه نه، علي ښوونځي کې ښه دی، اندېښنه مه کوه. زه یوازې له دې ځایه تېرېدم، ومې غوښتل سلام درکړم. څه خبره ده لیونۍ یې؟ ته څوک یې؟ څه کوې؟ ژوند دی اوسې ښوونکي، اړتیا نشته. زه هسې هم یو بل ځای ته تللم. اخیستل علي زنګ وهلی. ښوونځي کې نه و، ښوونکی کوم؟ بالې علي، راځم بیا د نمرې هم ګورم. سمه ده، کله چې څه وخت ښوونځي ته راځې. بخښنه غواړم ښوونکیه، کیسې نه مې له علي نه چې خبر وانه خلم، اندېښمنه کېږم.
خدای دې هیڅوک هم له اولاد نه جلا کوي. امين. په هر حال زه باید لاړه شم. تاسو هم د اسمان لپاره درملتون ته لاړ شئ، سمه ده؟ اصلي واوره هیڅ حوصله نه لرم چې خبرې وکم خانم شه. به ودرېږه. ووایه خانم شه. کې هر څه خبرېږي. بالکل ښه یم. زه کان ته ځم. سمه ده. شه په کارونو کې د ځان بوخت کا، کار وکړه، زړه دې خفه دی. غوښتل مو اصلا غمجنه ووینئ، خو بخښنه غواړم وروسته له دې به همداسې یم. نه اصلي جانې، زه خوشحاله شوم. والله زه درته رښتیا وایم، ما هم دا ویل چې اصله بله ډېره غمه او بشي او ناروغه بشي، خو باور وکړه ماشاءالله ته خو بیخي روغه رمټی. آفرین جلی. کب نیونکیه دا د تذکرې کار زر باید حل کو. ما ته وګوره بایرامه، که یوه بله غلطي دې وکړه نو ژوندی دې نه پرېږدم، پوه شوې؟ د تذکرې کار اسانه دی. ستا په شان ډېرو بهرني خلکو ته تذکره ورکړل شوې. وزارت ته هم ځان نومندولی شي. په دې توګه به له داسې تېښتې نه هم ځان وژغورې. وبه ګورو. حالا نو راځه چې ځو. ټولو زما شا نیولې ده. له مانه څه غواړئ؟ ها څه غواړئ؟ ښه ورځ. په خیر راغلی، اوس درځم. دوی ټول لیونیان دي. او سهار په خیر. رجایی زه چیرته یم؟ په اوسکودار کې سهار شوی. زحمت مه وباسه، زه به یې درته ووایم. په سړک کې مې بېهوشه پیدا کړې. ځان سره مې وویل چې انسانیت خو نه دی ختم شوی. په دې فاني نړۍ کې زما هم چاته خیر ورسیږي. مهرباني وکړئ. بخښنه غواړم، هم دا شیان په کور کې وو. زه هم نوی له زندانه خوشي شوی یم. نازه وږی نه یم، ته یې وخوره. مه شرمېږه، وخوره ملا صاحب. ها اندېښنه مه کوه، زهر پکې نشته. وګوره
حالا اوخره ښه ورځ بیا هم راشئ. تاسو ته هم. ولې زنګ وهلی؟ غواړي ما کنټرول کړي؟ ډارېږي چې کوم لیونتوب ونه کړم؟ یعنې زما په اړه دومره فکر کوي ترورې؟ کله چې د زوی زه خوشې کړلم هغه وخت چېرته وي؟ ځواب نه درکوم، نه یې درکوم. با نو نه غواړم چې تاسو یو هم ووینم. بس دی، خیر دی، زنګ مه وهه. بس دی، بس دی، بس دی. توبه توبه، اصله ولې ځواب نه ورکوي؟ حتما غږ به نه اوري. میرال ته به زنګ ووهم. خپله به دوکان ته ورشم. داسې خبرې دي ملا صاحب، که سلیم ښوونکی نه وای نه به له زندانه خوشي شوی و او نه به سړی شوی وای. آن که ته مې داسې پیدا کړی وای مرسته کول خو پرېږده، د جیب ټولې پیسې مې دي اخیستلې او بیا درنه تللم. ملا صاحب بخښنه غواړم خو خبر شوم دا چې د ډیسکوټیک د یوې ښځې په اړه له هر چا نه پوښتنې کوئ. ښه هغه ښځه څه کوي؟ که غواړې زه به در سره مرسته وکړم. ژوندی اوسې رجایي، زه نور ځم. آغا دا مسله دې زموږ ترمنځ وي، نه غواړم چې په سیمه کې څوک دا خبره واوري. صبر وکړه ملا صاحب، چېرته ځې؟ وګوره د هغه ډیسکوټیک ساتونکی پیژنم، نوم یې سینان دی. زما ډېر نه خوښېږي خو ستا لپاره ترې پوښتنه کولی شم. نه رجایي، زه یې پخپله حلولی شم. ملا صاحب داسې مه کوه، د داسې سیمو په قوانینو زه ښه پوهېږم. ته داسې ځایونو ته مه ځه. مننه، خو دا زما شخصي مسله ده. سمه ده، خپله پوهېږې، خو ته بیا هم زما خبرې په یاد ولره. سمه ده، پته یې راکړه. ډېر راحت یې، په ارامۍ کولی شي خپل کار ته لاړ شي او ژوند ته دې دوام ورکړي. تا ته اسانه ښکاري چې نورو ته ووایې ښه واوسه. څوک چې وجدان ولري زما لور داسې یو حالت ته نشي رسولی. ما ته ووایه څوک داسې کار کوي. هارون کاکا، ما نه غوښتل چې څوک خفه کړم او فکر نه کوم چې بې وجداني مې کړې وي. کله اکثره هم دې په زړه کې وای داسې خبره به دې نه کوله. زما لور دې څه حالت ته رسولې، دا خو څه لوبې نه دي. تا هغه انجله هیله منده کړه، هر څه دې ورته تیار کړل، بیا ورته وای نه کېږي او ترې لاړې. ګوره که په اصلې باندې کوم څه وشي نو د هغې یوازینی سبب به ته یې پام دې وي. سلام سهرا، وبخه دا چې وډاره شوې.
مهمه نه ده خو داسې یو ناڅاپه راغلی خیرت دی کوم څه مو راته ویل هغه غواړم مهمه خبره درته وکړم د څه شي په اړه ده یوه ځانګړې موضوع ده د سلیم او ستا په اړه که غواړې یو ځای ته به لاړ شو په ارامه به خبرې وکړو دلته خبرې نه کېږي سمه ده لاړ به شو دا ډیره مهمه سیالي د څو غیر حاضري ونه کی کنه نو بایلوي هر څنګه چې کېږي زه خو راځم زه هم کار نه لرم وبه ګورو چې دا ځل څو ګوله وهو ما ته وګورئ دا ځل باید خپل پلرونه راولو زما پلار هم راځي هغوی ته به ووایي چې مقابله لوبډله ډېره قوي ده چې هغوی هم په موږ لږ حساب وکړي پرېږده نو دا خو زموږ لوبه ده پلارونو ته ولې د مقابلې لوبډلې قویتوب ووایو موږ خو خپله باید هڅه وکړو رښتیا وایي هر څوک باید خپل پلار راولي زموږ بریالیتوب وویني او هم باید موږ ته درناوی زیات شي که څوک یې رانه ولي خفه کېږم ښه سمه ده سمه ده هسې هم زما پلار خو راضي دی چې راشي د سیالۍ په ورځ یې ورته وایم هلکانو زه یو کار لرم باید هلته لاړ شم سیالۍ ته هم نه راځم زما پر ځای یو بل کس پیدا کړئ ته هیڅ په خپلو خبرو نه پوهېږې خفه شو هو خفه شو د هغه په حالت نه پوهېږې بیا هم پلار پلار وایئ سلام هلکانو سلام ښوونکیه علي مو نه دی لیدلی لږ مخکې لاړ ښوونکیه چیرته لاړه ښوونکیه څو ورځې وروسته سیالۍ لرو ټول باید پلارونه راولي خو علي مو هیر شو فکر کوم هغه هم د دې خبرې لپاره خفه شو او وی ویل سیالۍ ته هم نه راځي سمه ده علي ته چیرته ځې هغه قلم مې چې په هغه ځای کې غورځېدلی و د اصلي د دوکان ادرس پرې لیکل شوی و که پلار مې پیدا کړي په اسانۍ مې مور هم پیدا کوي خو زه تا یوازې نه پرېږدم چې هلته لاړ شي راځه څو ورځې وروسته د فوټبال سیالۍ لرې هو خو زه هلته نه ځم علي ډېر ښه پوهېږم چې ولې نه غواړې لاړ شي نه ښوونکیه د پلار مسئلې پورې مې اړه نه لري او زه د لوبې ته تیار نه یم هغه ورځ یو مهم کار هم لرم علي کولی شي کار دې وځنډوي ښه به وي چې ته له خپلو ملګرو سره یو ځای واوسې ورځ په خیر لورې په خیر راغلې ترورې څو ځله مې درته زنګ وهه خو ځواب دې رانه که مډال ته مې زنګ وهه هغې هم ځواب رانه که اندېښمنه شوم ومې غوښتل له نږدې دې ووینم لږ څه بوخته وم ځکه مې زنګ نه دی اورېدلی اصلي وګوره لورې هر څومره چې ته غمجنه شې زه هم هماغومره غمجنه کېږم ته زما لپاره له سلیم او مراد څخه هیڅ فرق نه لري لور جانې زه هیڅکله هم نه غواړم چې تاسې خفه شئ او اوښکې تویې کئ هیڅ مې نه غوښتل چې ستاسو اړیکه خرابه شي که زه پوهېدله چې دا کار دې ځای ته رارسېږي الله اول نه مې ښه غور کوه او مخه مې نیوله نو نه غواړم د دې موضوع په اړه خبرې وکړم ترورې اوس دا کار وشو نه غواړم د دې په اړه بې ځایه خبرې وکړم په هر کار کې یو خیر وي خفه کېدلی بیا
وشول چې له اوس نه داسې ساره جلا شوې اصلي لورې. و مې ویل چې بس دی. نه غواړم نور د سلیم په اړه خبرې وکم. له هر چا او هر څه نوره ستړې شوې یم. خدای دې د دواړو لاره روښانه کړي. دا د سلیم پریکړه ده. دا چې په خپله پریکړه کې جدي دی هر عمر به یو منطقي دلیل هم ولري. ډېر وخت کېږي چې له څېرې نه د خندا ورکه شوې. ته راته له سلیم او مراد څخه هېڅ فرق نه لري. خدای دې هیچا ته بې درمانه درد نه ورکوي. اندېښنه مه کوئ، زه بیخي ښه یم. ته چې داسې وایې نو خو بیا هم زما خبرې ښې په یاد ولره احمده زویه. هر وخت درد را سره شریکولی شي. خدای دې درنه راضي وي. احمده ته څه ستونزه لرې؟ هېڅ داسې نه کول. کاش چې راته ووایې. خدایه ته راسره مرسته وکړه چې د کورنۍ نظام مو خراب نشي. خدا چې په کور کې خوري داسې به خبره راغلو. خو په خیر راغلی، مهرباني وکئ. بیا هم په خیر راغلی. تاسو کېنئ، زه زر چای ږدم بیرته راځم. اوس چای پرېږده خور جانې، راشه کېنه. مونږ داسې بې خبره راغلو، بخښنه غواړم. نه پوهېږم څنګه یې ووایم. ډېره لویه ستونزه لرم. خدای دې له هر کوره لرې وساتي. خدای دې هر انسان له دې حالته وساتي. آمین. یو څو موده ناروغه وم. له ډاکټرانو سره روغتون کې بوخته وم. ځان ته مې پام نه و. ته خو سړیان پیژنې. کله چې ښځه په ځان پام ونه کړي بیا د سړي سترګې نورو خواو ته ځي. ویښته مې جوړول، ښکلې جامې مې اغوستې، د خوښې خواړه مې ورته پخول، خو هېڅ ګټه یې ونه کړه. خو باور وکړه چې هېڅ ګټه یې ونه کړه. زموږ اړیکه هم داسې شوه. هېڅ کار مې ونه شو کړی. ډېره خفه شوم. خدای دې وکړي چې زر مو ستونزه حل شي. خدای دې هېچا ته داسې درد نه ورکوي. غواړم دا ووایم که ملا صاحب ته ووایي چې ماته یو تعویض راکړي، زما کور او ژوند به وژغوري. ته زما په حال پوهېږې. په حالت خو د ډېره ښه پوهېږم، خو احمد ملا صاحب داسې کار نه کوي. مخکې له دې نه چې ووایي نه کېږي. یو ځل خو به دې له هغه سره خبرې کړې وای. خراب کار خو نه کوي و کورنۍ ژغوري. وګوره دا بې وزله ښځه څومره په بد حالت کې ده. داسې خبرې مه کوه لکه احمد چې هېڅ نه پېژنې. او هو د کورنۍ ژغورل یا خرابول خو د هغه په لاس کې نه دي. داسې ډول خبره ده نیسان. خدای دې نه کوي که داسې یو څه ستا په سر راشي بیا هم دومره په اسانۍ ځواب راکولی شي. ووایه ها. او هو ته هم په دې وروستیو کې ډېره بدله شوې. لږ څه په ځان پام کوه. زما پان که ځان دې جوړ کې نو ښه به وي. احمد هېڅکله هم داسې کار نه کوي. زینب او زه ورته ډېر ګران یو. البته چې نه کوي، خو ته بیا هم په ځان پام کوه او خپل ځان لږ جوړ که.
سړیان ټول یو شان دي، که حاجي وي که ملا وي، خو بیا هم هغه سړی وي. که لږ پام وکړې نو ډېر ښه به وي. سهرا نه پوهېږم دا خبره څنګه درته وکړم، ځکه ډېره جدي خبره ده. ټول به ډېر خفه کي سهرا، او ستا په اړه به ډېر زیات شکونه را پیدا کی. ته غواړې څه ووایې؟ ما له اول نه شک درلودو، خو شک مې په باور نه بدلېده. سلیمه او ته، یعنې څه چې ستاسو ترمنځ دي. هیله کوم دا موضوع بنده کړئ. دا چې د ځان په بدل کې مو د هغه پلوي وکړه، لامل یې همدا و. ترمنځ مو یوه خبره وه چې هغه نه د دومره ساتنه کوله. ښاغلیه، هر څه وغولولی شي، خو ما هېڅکله هم نه. په هر څه پوهېږم، په هر څه. سمه ده، زه به یې ورته ووایم. مننه کوم، ښه ورځ. که داسې یو څه ستا په سر راشي بیا هم دومره په اسانۍ ځواب راکولی شې؟ ووایه ها. او هو، ته هم په دې وروستیو کې ډېره بدله شوې یې. لږ څه په ځان پام کوه. زما په آن که ځان دې لږ جوړ کړي ښه به وي. نو نشي کېدلی. زه څه کوم؟ احمد هېڅکله هم داسې کار نه کوي. په خیر راغلې لورې. ښه، درسونه دې څنګه وو؟ ښه وه، خو ښوونکي بیا هم رسمونه یې را باندې ویشتل. دا خو ډېر ښه کار کړی لورجانې. لومړی باید رسم وباسئ او وروسته باید خپل درسونه ووایئ. وګوره څه وایم. نن لور او مور یو ځای سینګارتون ته لاړ شو. سمه ده، خو زه هم ته غوندې ځان جوړوم مورجانې. داسې ده، دا پرېکړه به په لاره کې وکړو. سمه ده. ته هم دلته مه په تمه کېږه، ځه لاړه شه خپل کارونه دې حل که. نه میرال میرمنې، زه دلته په تمه کېږم نه، غواړم یوازې لاړه شم. آی د انسان زړه چې خفه وي بیا لړۍ نه ویني. اصلي جانې ته وګوره، موږ ته یې هېڅ پام نه دی. زما زړه خفه نه دی، یوازې ستړی یم. سهرا چېرته ده؟ کار دلته کوي. خو سهرا خو اوس یو موبایل هم لري. که شمېره یې نه لرئ نو له سلیم ښوونکي نه یې واخلئ. د څه شي شمېره؟ ته څه وایې؟ ثانیې خورې؟ زر کوه ووایه، د څه شي شمېره؟ ها، له سلیم سره څه اړیکه لري؟ نه اصلي دومره مهمه خبره نه ده. شمېره مې یادوله، بس هم دومره. زه باید د برېښنا بیل تحویل کړم. زه باید لاړه شم او خپل کارونه خلاص کړم د لیدو په هیله. دا ښځه تل بې ځایه خبرې کوي، چټیات وایي. مورې، خبره مه تېروه. بیا څه شوي؟ ته له منه داسې څه پټوې؟ هر څنګه چې وي زه خبرېږم. هیله کوم راته ووایه. ثانیې، سلیم او صحرایي په دوکان کې لیدلي وو چې سلیم صحرا ته موبایل اخیسته. څه؟ سهرا ته یې موبایل اخیستی؟ هغه هم چې ګوتمۍ لرې کړه؟ افسوس دې وي، له ما سره څنګه داسې کولی شي؟ هېڅ موقع له لاسه ورنه کړه مورې. دا ته څه کوې؟ داسې مه کوه، خلک به څه وایي.
هر څوک چې هر څه وایي هېڅ په کیسه کې نه یم زه یې په کیسه کې نه یم څه به وایي او به وایي چې سلیم خوشي کړه او بیا لیونۍ شوه هر څه چې غواړي و دې وایي اصلي ته ولې غلې سهرا ته راته هېڅ هم نه وایې که غواړې زه به مو تر دوکانه ورسوم ژوند دی اوس یې خو اړتیا نشته زه هسې هم یو بل ځای ته ځم د دوکان لپاره ځینې شیان اخلم اوف هغه قلم باید پیدا کم نه پوهېږم څنګه رانه وغورځېده څه شوي ښوونکیه داسې خو نه ده چې پلار مې نه یو ملګری مې ولیده بیا وروسته ورته راځم لومړی خو ستا هغه قلم پیدا کړو وروسته هم د سیالۍ په اړه ښه فکر وکړه سمه ده ښوونکیه زموږ ترمنځ هغسې کوم څه نشته زه نوره نه غواړم د دې موضوع په اړه خبرې وکړم اصلي داسې ضد مه کوه د مخ رنګ د بدل شوی ناروغه به شي مور یې ومې ویل چې زه ډاکټر ته نه ځم ولې نه پوهېږې زه ناروغه نه یم زه یوازې سلیم غواړم خو د انسان هره غوښتنه نه پوره کیږي اندېښنه مه کوه زه یو پلان لرم چې هغه باید عملي کړو وبه یې ګوري چې سلیم څنګه په خپلو پښو ستا څنګ ته راځي هغه صحرا به هم له دې ځای نه ورکه شي خو لومړی موږ باید ډاکټر ته لاړ شو ومې ویل چې نه ځم ډاکټر ته نه ځم ما رامه پرېږده ترورې اصلي ترورې ترور جانې زینب لور ترور دې ستړې ده نیا جانې ته دې ورشه خور جانې هیله کوم داسې مه کوه نور نو په هوش راشه اصلي ځان داسې مه ځوروه البته خورې ستا لپاره ویل اسانه دي تا خو د خپلې خوښې کس سره واده وکړه خوشحاله کورنۍ لري اصلي زه هېڅ څه مه وایه خور جانې ته نشي پوهېدلی چې زه په څه حالت کې یم زه پوهېږم چې زما د ورور او ستا ترمنځ څه دي سهرا که زه یې لیدلی اوسم دوی اوس چیرته ځي سارا ولې له هغه میز نه پورته شوې هغه وویل هر څه باندې پوهېږم خو نه د واده په اړه به خبر نه وي ښه نو دی غواړي څه ووایي که د هغې او د ورور ترمنځ مې کوم څه نه بای بیا یې داسې خبره نه بدلوله او نه تښتېدله ما چې دا خبره یاده کړه زر لاړه اصله باید په دې اړه پوهه شي داسې په تښتېدو سره مې د هغه ټولې خبرې ومنلې که اوس لاړ شي ټولو ته ووایي موږ کوم غلط کار نه دی کړی دا خبره مې باید له مخکې نه کړې وای هغه ته دا وایم چې ورور یې دا کار زموږ د ژغورلو لپاره کړی علي راځه چې لاړ شو وګوره دلته نشته په تیږو کې د چا قلم ته پام نه کیږي کیدای شي کوم بل چا اخیستی وي علي راځه زه کار لرم ته هم باید ښوونځي ته لاړ شي ښوونکی زه نن ښوونځي ته نه ځم
علي نیوکه مه کوه اوس کورشاد ښوونکي ته زنګ وکړم چې تا نه سترګې لرې نه کړي زموږ په حالت خو پوهیږئ په اصل کې زه باید له خپلې مور نه سترګې لرې نه کړم زه دکان ته ورځم او هر څه کنټرولوم مخکې له دې چې مراد ټولو ته دا خبره ووایي زه باید هغه پیدا کړم هرومرو به د اصلي خواته ورغلی وي او ښځې بیا یې مه پایلوه په هغه وخت کې مې علي له لاسه وتښتېده ما ته شتمني مه یادوه هسې هم د هغه نیمایي شتمني زما ده پوهه شوې بس دی نو تل همدا یوه خبره کوي زه به ډېر زر سوریې ته راشم هی ښاغلی بایرامه ستا دا وکیل چیرته دی ما هلته وروله سالم داسې ولې وکړل نه پوهېږم والا زه هم نه پوهېږم توبه خدایه توبه منډه که منډه که اصلي په دې څه وشول نه پوهېږم په دې جلۍ به توبه توبه اوس به څنګه کوو هله اصلي پاڅېږه اصلي پاڅېږه پاڅېږه ګرانې شو هیله کوم پاڅېږه اصلي اصلي ښه اصلي ځواب راکړه ولې له هغه ځایه راپورته شوې کاش چې هر څه دې ورته ویلي وای صحرا که اوس د ټولو په مخ کې وغږېږي بیا ته ټولو ته دروغ ویلی شي خو زه پوهېږم چې ته له اصلي سره نه له بل چا سره مینه لرې په اصل کې ته دروغجن یې پوهېږم چې صحرا سره مینه لرې او د دې لپاره غواړې چې له اصلي نه ځان وژغورې ثانیې ته یو ډاکټر ته زنګ ووهه هله سمه ده ما هم نیولې ده راځه په لاسو یې هم ووهه ګټه لري زړه یې تازه کېږي ډاکټر ته مې زنګ ووهه بوخت وروسته به بیا ورته زنګ ووهم اصلي ښایم ډاکټر ته اړتیا نشته ټاکسي سلام علیکم مهرباني دلته د سینان په نوم یو کس دی ما غوښتل هغه سره وګورم تا خو به صحرا ته خپل زړه کې ځانګړی ځای نه وي ورکړی په تا باور نه کوم باور نه کوم نه وایې چې څوک یې
دا ځل به مې پلان ډېر ښه پلی شي. پیژنم یې څه شوي؟